له ګاونډي پاکستان سره د اسلامي امارت سیاست ډیر خوندور روان دی. د نوموړي هیواد د بهرنی چارو وزیر ته د یاد واکمنۍ د بهرنی چارو وزارت د مالی او اداري مشر هرکلي افغانانو ته ډیر خوند ورکړی. دغه واکمنۍ د نړۍ پر وړاندې پاکستان ته سخته ډیپلوماټیکه څپېړه ورکړه. خو څه باید وشي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. خبریال میرویس افغان لیکلي 3 کاله وروسته د یو لوړپوړي پاکستاني پلاوي یون افغانستان ته په دې هوډ شوی و چې پاکستان نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول امریکا ته ور وښیي چې له افغان کډوالو سره موږ هر څه د اسلامي امارت د واکمنۍ په خوښه کوو. په داسې حالت کې چې موږ له افغان کډوالو سره د ټول انساني کرامت خلاف عمل کوو، بیا هم نوموړې واکمنۍ موږ ته ښه راغلاست وایي. خو د کابل پر هوایي ډګر د یاد هیواد د بهرنی چارو وزیر ته د یو معمولی کارمن ورتګ لوبه سرچپه کړه. که څه هم افغانان جګړو ځپلي دي او تر ډیره بریده یې په سرونو کې د شک تیوریانې ازانګي وهي، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې نوموړی هیواد په عذاب دی، ښه پوره په عذاب دی. هیڅ وسیله او هیڅ هڅه یې کار نه ورکوي. دغه هیواد د یادې واکمنۍ د کنټرول او پر دوی د فشار اچولو په موخه دا هڅې بیا بیا تکرار کړي. پر افغان خاوره یې بمباري وکړي. د اسلامي امارت د واکمنۍ خلاف د داعش پیاوړي کېدو ته خپل ریټایر جنرالان بیا وګمارل. پر ډیورن کرښه یې ټولې لارې کابو یوه میاشت وتړلې. د نوموړې واکمنۍ خلاف یې وسلوالو ډلو ته ځای ورکړ. هڅه یې وکړه چې د دغې واکمنۍ خلاف د پخوانیو لنډغرو او سیاستوالو یوه همغږي رامنځته کړي. په خپله خاوره کې یې د یادې واکمنۍ خپلو خپلوانو او کورنیو ته لاس ورواچاوه. پر ډیورن کرښه یې د ناامنیو په موخه بیا بیا بریدونه وکړل. بالاخره د افغان کډوالو وژلو، لوټلو، بې پته کولو، د ایستلو او شړلو په بهانه په دغه هیواد کې پر افغان کډوالو محشر جوړ کړ. دا چې د یاد هیواد دا ټولې هڅې شنډې شوې. د اسلامي امارت واکمنۍ بیرته د پخوا په شان کابو نه کړای شوه. اوس یې د ماتې غاړې خبرو اترو سیاست ته لاس واچاوه. په دې کار کې د پاکستان ځانګړی استازی ډیر ماهر دی. تر دم ګړۍ له پاکستان سره د نوموړې واکمنۍ ښکاره تګلاره ښه روانه ده. خو دغه واکمنۍ تر هغو باید له پاکستان سره د هر ډول خبرو تنبیه وتړي چې تر څو د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د بیرته لیږد بهیر نه وي درېدلی او د لیږد لپاره یې یو بشپړ میکانیزم نه وي جوړ شوی. دا کار به نه یوازې یاده واکمنۍ ځواکمنه ثابته کړي، بلکې کډوالو ته به په پت د لیږد لاره پرانیستل شي او د پاکستان له کنټروله به د فشار دا وسیله هم وایستل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.